دا ټیبلیټ که چېرې تاسو بهر ملک ته لېږئ نو تاسو سره دا ټیبلیټ نه پرېږدي. دا ټیبلیټ څه دپاره کار کوي، د دې ساید افیکټ نقصانات کوم دي او دا تاسو کومو بیمارو علاماتو کې نشئ استعمالولی. د دې ټیبلیټ نوم لیبریکس دی. دا که چېرې د معدې ګیس وي یا معده د ګیس د وجې بې ارامه یا ستاسو د غټو بول رفتار هغه ټیک نه وي یا ستاسو د کولمو سختوالی وي یا ستاسو د کولمو درد یا که چېرې ستاسو په معده کې زخم وي، د علاماتو دپاره کار کوي. او دا ستاسو ایموشن هم کنټرول کوي، یعنې هغه خیالات چې ستاسو ذهن ته راځي د هغې دپاره هم کار. د دې ساید افیکټ نقصانات دا دی خو دا حله راولي چې دا کله تاسو ډېر زیات استعمال په سر چکر راوستی شي، انودګي راوستی شي، کمزورتیا راوستی شي، د سترګو په نظر کې دندلاپن راوستی شي، خوله ورسره وچېدی شي، سترګې ورسره وچېدی شي، زړه ورسره کچه کیدی شي او قبض راوستی شي. اوس دا داسې په کومو علاماتو کې تاسو نشئ استعمالولی کوم ته چې میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي. که چېرې ستاسو د سترګو دننه پرېشر زیات وي، کوم ته چې ګلایکوما بیماري ویلی شي، یا ستاسو د مثانې ګلینډ دی هغه غټ شوي وي، یا ستاسو په مثانه کې څه فرق راغلی وي، یا ستاسو ته د ساه مسله وي، نو تاسو دې علاماتو کې نشئ استعمالولی. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ. دا شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.